مراد راځي چې د هغې ادا کول مکلف ته مشکل او متعذر وي په بعضې اوقاتو کې، لکه امر د قتال کافرانو سره په داسې مکلفینو ته راجع شول چې هغوی بې وسې او بې اسباب او بې وسایل وو، نو د هغې اسبابو ته به دا خطابات راجع کېږي چې هغه اعدادات دي. دویم قسمه مطلوب الترک، هغه مطلوبات چې ترک مطلوب و مقصود دی. په دې کې یو څو انواع دي. یو هغه دی چې طلب د ترک د مکلف نه شوی دی، د مکلف نه به کې دا طلب دی چې ترک کا، او دی قادر دی په ترک د عین منهي باندې، لکه شریعت منع کړې ده د زنا نه، د شراب خورۍ نه، د قتل نه، د سود نه، د حقوق الوالدین نه، او د اکل د مال الیتیم نه، تجسس، غیبت، حمز او لمز او بهتان، نو دینه به ځان ساتي. دویم هغه ما طلب ترکهما کونی غیر مقدور للمکلف بعینه فیتوجه الخطاب لسببه. د مکلف نه دا ترک مطلوب دی خو لیکن داغه په قدرت کې نه دی بذاته، خطاب به راجع وي د دې سبب ته. سورة الحجرات 12 کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. دا په لفظ کې اجتنبوا اگر که امر دی خو په معنا کې نهی دا، ذکر دلته په مقام د ترک او نهی کې ذکر کړه. ځوان خو یو شی دی چې نفس ته عارض کېږي، د انسان په قدرت کې خو نه دی، نو دلته ترنه مراد هغه اسباب د ژوند دي او ژوند اختیاري مراد دی. او دارنګه چې د مکلف نه ترک پکې مطلوب دی، او دا ترک د دې شي غیر مقدور د مکلف دی، د انسان په وس کې نه دی، نو خطاب راجع وي ثمرې ته. مثال لکه سورة النور 2 کې فرمایي ولا تاخذکم بهما رأفة فی دین الله، او تاسو دې ونه نیسي په دې زناکارو باندې چې حد جاری کوئ طرز د الله په قانون کې. نو رأفت خو یو شی دی چې زړه ته عارض کېږي، نو د دې دا خو د انسان په وس کې نه دی، نو د دې آثارو ته او ثمراتو ته دا خطاب راجع دی چې د رأفت د وجې نه چې د تاسو دا حد ملغوه کوئ، حد مه ترک کوئ. دارنګه ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سورة ال عمران 102. نو د مرګ نه خو نه صحیح نه، د مرګ خو خامخا راتلونکی دی. دلته مراد هغه جزا او ثمره حاصل دا دی چې تاسو دائم او همیشه په اسلام کې پاتې شئ. که تاسو ته مرګ راشي نو تاسو مسلمانان وئ. دیارلسمه قاعده اذا حرم الشارع غیر معین من جنس فإما يحرم الجميع ليجتنب ذلك المحرم وإما يدل بعد ذلك على نفسه. کله چې حرام کې شارع غیر معین دی او جنس نه، یا به دا ټول حرامیږي، دې دپاره چې دغه حرام محرم نم پکې ځان وساتل شي، او یا به دلالت کې پس د دینه علی نفسه په نفس د حرام باندې. الفروق قرافی دا قاعده لري د 2 جز 13 صفحه. خطابات د شارع کې چې کله امر د یو شی راغلو او یا د بعض غیر معین راغلو د یو جنس نه، نو په جانب د امر کې چې عمل لاغلو په بعض د جنس باندې، نو دا عمل لاغلو په دې جنس باندې، لکه انفقوا مما رزقناکم، سورة بقره 254، او آتوهم من مال الله الذي آتاکم، سورة نور 3. نو امر راغلو په یو شی باندې او بعض غیر معین باندې، چې عمل په بعض غیر معین باندې وشلو، نو دا عمل وشو په امر او واجب باندې.
لکه دغه صورتونو کې. لیکن دلته یو داسې مقام دی چې جانب د ترک کې دی او جانب د نهي کې دی. نهي او تحریم وارد شلو په یو شی باندې غیر معین باندې، دلته به دا ټول افراد دا به حرامیږي. دې دپاره چې د حرام نه بجنسه ځان وساتل شي، نو ټولو افرادو ته دا شامل دی. که بعضې افرادو نه ځان ساتنه راغله او بعضې افرادو به ارتکاب وشلو، نو دا نهي تطبیق نشوله او اجتناب را نغللو، عصیان راغللو. البته که چېرته یو دلیل او قرینه راغلله چې دا نهي ټولو افرادو اجزاو د دې جنس ته نه ده راځي، بلکې بعضې امور ترې نه مستثنا دي، نو بیا به هلته ټولو اجزاو ته او ټولو افرادو ته نه راځي کېږي. لکه ان بعض الظن اسم، دلته لفظ د بعض دلالت کوي چې بعضې ګمانونه د ګناه دي او بعضې ګمانونه د خیر دي. لکه سورة النور کې وایي چې په خپلو همجنسو باندې د خیر ګمان وکړي. سورة حجرات کې فرمایي او که چېرته دا تحریم راغلی په بعضې انواعو باندې، بیا به دا نور بیا هغه د حرمت د لاندې نه وي، هغه به وي عام مخصوص البعث. مثال وګوره سورة حجرات 12 کې وایي یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. معلومه دا شو چې بعضې ګمانونه د ګناه نه خالي دي. د دې وجه نه امام بخاري رحمه الله کتاب الادب کې فرمایي چې کله په یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن دې باندې باب ایښی دی، نو بیا وروسته باب ایښی دی چې باب ما یجوز من الظن، بعضې ظنون را جایز دي. 14مه قاعده مهما امکن حمل کلام الشارع على التشریعی لم يحمل على مجرد الاخبار عن الواقع. ترڅو پورې چې ممکن وي چې مونږ کلام د شارع حمل کو په تشریع باندې، دا به نه حملېږي په نفس اخبار عن الحکم باندې. ترڅو پورې چې په کلام الهي کې د تشریع امکان وي چې دا شریعت او حکم شرعي وګرځېږي، نو دا به نفس اخبار عن الحکم ته نه راجع کېږي. دا قاعده ذکر کړې ده فتح الباری 3 جز 102 صفحه. نو که دا اوامر یو که نواهی یو که اخبار او قصص وي، نو لکه څنګه چې احکام د اوامر او نواهی صریحه نه اخیستل کېږي، نو دارنګه احکام د اخبار او د قصص او د امثالو نه اخیستل کېږي، او دا هم د قرآن کریم یو لوی اعجاز دی. د دې وجه نه حافظ ابن حجر فتح الباری کې 9 جز 200 کې دا قاعده په نور الفاظ باندې لیکلې ده. وایي چې اذا ساق الشارع والخبر وظهر منه تقریره واستحسانه جاز التأسی به. شارع چې کله یو خبر ذکر کړو او د دې نه د تقریر معلومیږي، استحسان معلومیږي چې دا ښه ګرځي، نو اقتدا او عمل په جایز دی. سورة کعاف 1 کې راځي فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خلقها. د دې نه دا معلومه شوه چې لږ تاوان ګالل د لوی خیر دپاره جایز دی. د دې نه دا معلومه شوه چې تحمل د ضرر خاص دپاره د حصول د نفع عام دا جایز دی. د کشتۍ تختې وایستله لږ تاوان پکې و، خو لیکن لوی مقصد پکې دا و چې دا مظلومان او مسکینان د ظالمانو نه خلاص کو. او دارنګه سورة قصص 20 کې راځي قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. نو مهر منفعت او خدمتم کېدی شي. او دارنګه سورة فتح 9 کې راځي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. مؤمنان و مجاهدین بخپل منځ کې رحمت والا وي، کافر مقابل کې بس سخت وي.
15 قاعده التعجب كما يدل على محبة الله للفعل فإنه قد يدل على بغضه أو امتناعه وعدم حسنه أو يدل على حسن المنع منه وأنه لا يليق به فعله. دي ویل کېږي معانی التعجب في كلام الله تعالى. تعجب لکه څنګه چې دلالت کوي په محبت د الله تعالی باندې د فعل لرا په مقام د محبت کې تعجب استعمالېږي. نو کله کله دلالت کوي په بغض د دې فعل باندې یا په امتناع د دې باندې چې دا ممتنع دی او عدم حسن یا حسن او خیسته نه دی. یا دلالت کوي علی حسن المنع منه په خیسته طریقه باندې منع کېدل تینا وانه لا يليق به فعله د دې کول پکار نه دی. بدائع الفوائد کې ابن قیم رحمه الله څلورم جز 8 صفحه کې دا قاعده لیکلې ده. البرهان د زرکشی دویم جز 14 صفحه نو عجب د تعجب د مخلوق جدا دی، تعجب د خالق او د الله جدا دی. تعجب د پاره مدلولات او معانی شته دی. کله د فاعل د پاره مدح ګرځي او استحسان ګرځي او کله چې د فاعل د پاره سبب د کراهیت او د انکار او د ذم ګرځي. دی قاعده کې مدلولات د تعجب ذکر کړي. مثال دا تعجب چې دلالت کوي علی بغض الفعل المتعجب منه چې دا کوم فعل نه تعجب کیږي دا مبغوض ترین دی او د الله بد شي. سورۃ رعد 5 کې وی و ان تعجب فعجبون قولهم او سورۃ صافات 12 کې بل عجبت ويسخرون خل د بل قرات بل عجبت ويسخرون او سورۃ بقرہ 23 کې کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا او سورۃ ال عمران یوصلیو وکیف تکفرون وانتم تتلى علیکم آیات الله وفیکم رسوله کیف تکفرون. مثال د هغه تعجب چې دلالت کوي علی امتناع الحكم وعدم حسنه چې دا حکم ممتنع دی او خنه دی. سورۃ توبه کې راځي کیف یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله. مثال د هغه تعجب چې دلالت کوي علی حسن المنع من الشیء وانه لا يليق بالله فعله. سورۃ ال عمران 8 کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم. ضوابط وقواعد عند احتمال اللفظ لمعنيين فاكثر. اغه ضوابط او قواعد چې تعلق لري د احتمال د لفظ سره دو معناګانو لپاره یا ډیرو معنیو لپاره. یو لفظ احتمال د دوه یا د ډیرو معنیو لري د دې متعلق قواعد. دا موضوع تفصیلا ذکر کړی د البرهان د زرکشی دویم جز 116 صفحه، تفسیر ماوردی اول جز 8 صفحه. 14 قاعده دې ځکه دا راځي عامة الفاظ القرآن تدل على معنيين فاكثر. د قرآن کریم اکثر الفاظ د دلالت کې په دوه معناګانو یا په ډیرو باندې. دا هم د قرآن کریم کمال دی چې اعجاز کامل پکې دی. دا هم د قرآن کریم د اعجاز او د بلاغت یو دلیل دی. قلت الالفاظ وکثرت المعانی، الفاظ لږ معنی ډیر. مجموع الفتاوا 15 جز 12 صفحه کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې تفصیل لیکلی دی. برابر خبره ده چې دا لفظ دلالت کې په دوه یا ډیرو معانیو باندې چې دا بعضې معنی ښکاره وي او بعضې معنی غیر ظاهر وي یا بعضې ډیرې متبادر وي بعضې غیر متبادر وي. لکه قصوره لفظ مری تم وي ښکاري تم ویلی کېږي. بعضې پکې د ازدادونه لکه واسر الندامه اظهار او اخفا دواړو ته وایي. اکادو اخفیها اخفا اظهار ته وایي پټولو ته ویلی کېږي.
ولسمه قاعده الكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة. دا د مخکنی قاعدې تشریح ده. کله چې یو کلمه او لفظ احتمال د ډېرو وجوه او معانیو ولري نو چا دپاره جایز نه دي چې د دې معنا واخلي بعضو ته متوجه کړي او بعضې معانی پکې واخلي او بعضې معانی پرېږدي الا بحجه مګر په دلیل سره دا جایزه ده. فصول فی اصول التفسیر شپږ نوي صفحه الاکسیر دیارلسمه صفحه ابن جریر اول جز 311. په دې قاعده باندې په دوو صورتونو کې عمل کیږي. یو دا چې لفظ محتمل د ډېرو معانیو دی او اجتماع ممکنه نه ده. یو ته به راجع کې نو چې یو ته راجع کې نو دا په دلیل سره راجع کې ځکه آیات خو د دواړو احتمال لري. ته چې یو پکې متعین کې د تعین دپاره دلیل او قرینه پکار ده. دویم دا چې لفظ محتمل د ډېرو معانیو دی او امکان لري چې په دې ټولو ور حمل کړي. نو دې ځکه تطبیق د لفظ چې دی په یو باندې چې دی بې دلیله صحیح نه دی بلکې ټول به مراد وي. مثال دا ولنی حالت لکه سورۃ بقره 14 کې اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. دی خلکو دلالت واخیستلو په مقابل د هدایت کې نو دوی سره هدایت کوم وو با خو عوض د پاره راځي با خو په سمن داخليږي نو دوی چې دا دلالت اخیسته د هدایت د دوی سره ونه نو څنګه بالهدا شو. نو دلته یو معنا دا ده چې اخذوا الضلالة وتركوا الهدى. لکه څنګه چې مشتری یو شی اخلي او بل ورکوي نو دارنګه دویم دلالت واخیستلو هدایت یې ترک کړو. دویم قول دا چې اشتروا بما اشتروا معنا اولئک الذین اشتروا الضلالة. اشترا په معنا د استحباب استحبوا. او با په معنا د علا سره دی نو دی غوره کړو او مستحسن کړو گمراهی په مقابل د هدایت کې. دریم بعض وی چې دا د هغه منافقانو باره کې دی چې وخت کې مؤمنانو دعوه د ایمان کول او بیا منافقین شو. دا ورستنی توجیه باندې ابن جریر رد کې وی کله چې یو لفظ کې احتمال د دو یا زیاتو معانیو وي نو دا لفظ او کلمه په هغې باندې استعمالیږي. نو دلته چې دی اول قول ته ترجیح ده چې اخذوا الضلالة وتركوا الهدى او اشترا په خپله معنا باندې ده. دارنګه د دویم حالت مثال سورة بقره 233 ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. یو قول دلته دا ده چې لا يحل للمطلقات طلاقا رجعيا ان يكتبن ازواجهن الحيض. مطلقات رجعیو د پاره دا جایز نه ده چې د خپلو خاوندانو نه د حیض موضوع پټه کړي دې د پاره چې د هغوی حق د رجوع باطل نشي. دویم قول دا دی چې مراد د دې نه حیض دی. هغه دا دی چې الله تعالی په دې ښځه باندې دا کتمان حرام کړی دی چې خاوند ته ووایي چې طلاق یې ورله ورکړي دي. دریم حیض لا نه دی پوره شوی نو دا ورته وایي چې زما دریم حیض هم پوره شوی دی د پاره چې د هغه حق د رجوع باطل کړي. الله وایي دا مه کوئ. دریم قول دا دی چې مراد ما خلق الله فی ارحامهن مراد حمل او حیض دواړه دي. څلورم قول دا دی چې دا حمل دی. آیات کې څلور احتمالات شو ټول مراد کې دی شي. دیو جن ابن جریر وایي چې اولا قول دا دی چې مطلقات رجعیه ښځې منع کړی شوي دي د دې نه چې د خاوندانو نه به د حیض حالت نه پټوي
دویم دا دی چې دا دروغ به نه وي چې زما دریم حیض تیر شوی دی او حال دا دی چې نوی تیر شوی. دریم دا دی چې حمل او حیض دواړه مراد دی. څلورم دا چې حمل دی. نو هر کله چې دی لفظ کې احتمال د څلور واړو معنیو دی او تخصیص د پاره دلیل نشته د بعضې معنیو پورې، نو حمل د لفظ په ټولو باندې دی. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ما خلق الله في ارحامهن من الحيض او الحیض او الحمل او الحمل الا بحجه، مگر کچیر د دلیل لالو یا په نفس آیات کې یا د خارج نه وقرینه راغلا، نو بیا به هغه مقام کې تخصیص د لفظ کو بعض معنی ہوتا، رجع د لفظ به کو بعض معنی ہوتا. په دې مقام کې اوس دلته درې قاعدې دي چې مفسر ته د هغې حاجت او ضرورت دی. اوله قاعده دلته دا د هغه قاعدې د 18مې قاعدې الا بحجة سره درې قاعدې نورې جمع کېږي. 18 19 شلمه القاعدة الأولى الا بحجة کې د 18مې قاعدې الا بحجة په تفسیر کې اوله قاعده دلته دا قد يحتمل اللفظ معاني عدة، کله کله یو لفظ احتمال ولري د ډېرو معانیو، ويكون احدها هو الغالب استعمالا في القرآن، او دا یوه غالبه استعمالي کې په قرآن کریم کې فیقدم، دا به مخکې کېږي. تفسیر اضواء البیان 8 او 19 صفحه کې دا قاعده لیکلې ده، 266 کې مې لیکلې ده. او دا قاعده په دوه حالاتو کې تطبیقېږي. یو دا چې په آیات کې احتمال د ډېرو معانیو دی، خو اراده کول د ټولو ممکن نه دی، نو دلته به موږ راځو ترجیح ته. نو د اسبابو د ترجیح نه یو دا دی چې دا لفظ په دې معنی کې کثیر الاستعمال دی، غالب الاستعمال دی، بس دقه معنی به اخلو. دویم دا دی چې آیات کې احتمال د ډېرو معانیو دی او امکان شته دی چې په دې ټولې ورحمل کو. یا به تر دې مقام کې آیات به په ټولو معنیو باندې ورحمل کې، په دې ځای کې په دې ټولو معنیو باندې ورحمل کول صحیح دي چې مانع نه وي. د دې وجه نه دلته دویمه قاعده اوس دا راځي اذا كان اللفظ يحتمل معانيا عدة وما لا مانع من اراده الجميع. لفظ کې احتمال د ډېرو معنیو دی او معنی نشته دی چې موږ دې ټول مراد کو، فإنه يحمل عليها، نو بس دلته به حمل کېږي په دې ټولو معانیو باندې، ځکه معنی نشته دی. او معنی غالبه په قرآن کریم کې دا اولا معنا ده د لفظ د پاره. البته تخصیص به نه کې چې دا ده او نور نشته، موږ به داسې وایو چې دی غالب او اکثر او مشهور او متبادره معنا ده. اول دا ده ورپسې وروسته دا نور دي. اضواء البیان کې هم دا فرمایي مثال وګوره، لکه دا اولنی حالت وما يعلم تأویله الا الله، تأویل نه مراد تفسیر او ادراک د معنا دی او یا حقیقت د شی دی. لکه هذا تأویل رؤیا من قبل او هل ينظرون الا تأویله اولما يأتهم تأویله او ذلك خیر واحسن تأویلا. نو دلته معنا ثانی چې حقیقت الشی و عاقبت الشی، دا معنا مشهوره او کثیره او زیاته مستعمله د قرآن کریم کې، دقه ته دا ترجیح ده. اگر که اوله معنا التفسیر و ادراک الشی، هغه معنا هم صحیح ده. د دویم مثال لکه واللیل اذا عسعس، اذا عسعس معنا اقبل و ادبر دواړه دي. د اقبل د پاره معنا چې دی نو د دې لپاره قرینه واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلی دی، او النهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها دی. او د ادبار د پاره معنا چې دی نو هغه واللیل اذا ادبر، سورۃ مدثر 3 دی. نو دلته دواړه معنی اخیستل کېږي. عسعس معنا اقبل و ادبر، ځکه دواړه معنی استعمال شوي قرآن کریم کې.
او سورة مجادله کې راځي وش کې كتب الله لاغلبن انا ورسلي او دلته غلبه د حجت او د بیانم ده او غلبه د سیف او د قتالم ده دواړه صحیح دي ځکه دواړه معنی قرآن کریم کې استعمال شوي دي دویمه قاعده په دې مقام کې دا ده قد يكون اللفظ محتملا لمعنيين في موضع ويعين في موضع آخر یو لفظ محتمل د دو معنی او د ډیرو معنی او د په یو مقام کې خو په بل مقام کې چې دی نو د دې تعین شوی دی چې دا معنی مراد ده البرهان د زرکشي دویم جز 190 نو کله چې یو لفظ احتمال د ډیرو معنی ولري په یو مقام کې بل مقام کې دا غي تعین شوی دی نو دک معینه معنا به مراد وي اول خو تقاضا کې اول مقام چې حمل د معنی وش په ټولو باندې خدا دویم مقام کې چې تعین شوی دی نو د ما هو المتعین باندې به حمل کیږي مثال د هغه حالت چې لفظ پکې محتمل د ډیرو معنی وي او اجتماع ممکن نه ده او تعین په یو ځای کې راغلی دی لکه والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء لفظ د قروء مشترک دی د حیض او د طهر ترمنځ دواړه معنی په یو ځل باندې نشي اراده کېدی ځکه چې د طهر او حیض په یو وخت کې په یو ښځه باندې نه جمع کیږي لیکن بل ځای کې ولا اشاره راغلې د سورۃ طلاق اول آیات کې چې فطلقوهن لعدتهن لام د پاره توقید دی فطلقوهن وقت عدتهن ناغه وخت څه دی هغه طهر دی معلومه ده چې عدت بل اطهار دی او سورۃ بقره ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم چې دا عطف دی په ما قبل باندې او کدا واو د پاره د استیناف دی مونږ ته د سورۃ الجاسیه نه معلومیږي چې دا وعلى ابصارهم دا جمله مستانفه ده وعلى سمعهم کې واو عاطفه ده خو وعلى ابصارهم غشاوتن کې واو استنافیه ده ځکه سورۃ الجاسیه درش کې راځي وجعل وختم على سمعه وقلبه سمع او قلب دلته جواله جمع کړی دي نو على سمعهم کې واو عاطفه شو وجعل على بصره غشاوه غشاوتن یوازې د بصر سره ذکر کړی دی نو دا واو استنافیه شو جمله مستانفه شو مثال دا هغه حالت چې لفظ پکې محتمل وي د ډیرو معنیو جمع ممکن وي لیکن په یو ځای کې راغلی وي چې تقویت د یو معنا کوي لکه سورۃ حج 9 کې راځي وَلْيَطَوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ عتیق معنا زوړ او عتیق معنا چې آزاد وي عتیق معنا عزتمند سورۃ عمران 9 کې وایي ان اول بیت وضع للناس الذي ببکة مبارکا مراد دا دی چې ان اول بیت چې دا ډېر پخوانی او زوړ کور دی دا عتیق معنا ولا مراد شو ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سورة انعام دا تعین کې ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله دا تعین کې چې دوی ورسره داسې محبت کولو لکه الله سره چې کولو او شرک ورسره کولو محبت کې دلته په دې مقام کې درېمه قاعده دا ده د الا بحجتين د ولسمې قاعدې د دویم جز په شرح کې درېمه قاعده تحمل الآية على المعنى الذي استفاز النقل فيها عن أهل العلم وإن كان غيره محتملا آیات کې به لفظ او کلمه حمل کېږي په هغه معنا باندې چې نقل پکې مشهور دي د اهل علم نه اگر که د نورو معنی احتمال هم پکې شته دی دا قاعده ابن جریر ذکر کړی د دویم جز 202 صفحه لفظ محتمل د ډیرو معنی او دی خو یو معنا ته علماء التفات نه کړي کل محجوري ګرځولې ده بل معنا مشهوره ده
او پای کې تفسیر او بحث کړی دی. لکه سورة مائده دویم کې راځي یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ابن جریر ویل چې د آیت منسوخ دی لیکن اقوال پکې متعدد وي. ناسخ د دې لپاره سورۃ توبه 5 آیات ته فقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم. دا ټول آیات منسوخ دی او ناسخ دا دی. بعض وی چې منسوخ پکې دا جمله ده فقط چې ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام چې د دې لپاره ناسخ فقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم دی. او بعض وی چې فقط قلائد تنه منسوخ دی چې جاهلیت والو به دغه یو قسم قلائد غاړو ته وتا چول. بیا ابن جریر فرمایي چې راجح قول دا دی چې منسوخ د دینه دا جمله ده ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. دا جمله پکې وي منسوخ ده. دارنګ سورۃ بقره سلوره یا کې راځي و ان منها لما يهبط من خشيه الله. د هبوط من خشيه الله کې د اهل علم اقوال دي. یو دا تفیع ظلاله سوري ویغه اوړي راوړي د دې تیګو او استدلال ولکې د سورۃ النحل تسل بخیاتنا اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. بعض وی چې مراد د حجارتنا د کوی تور غر دی. سورۃ اعراف 133 خو په دلیل کې پیش کړي. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. دریم بازوی چې دا باز تیګی دي چې الله ولا عقل او فهم او ادراک او استعداد ورکړي. څلورم بازوی چې دینه مراد جدار دی. پنځم دا چې خشیت د غیره دی چې د الله نه یریږي. په دې کې ظاهر قول چې د غدا دی چې دا خشیت په خپل چې دی نو په خپل معنا باندې دی او دا صفت د پاره د دې تیګو. اتلسمه قاعده دا چې زحتمل اللفظ معاني عده ولم يمتنع اراده الجميع حمل عليها. کله چې یو لفظ د ډیرو معنی احتمال ولري او د ټولو د اراده کولو نه مانع نشته صارف نشته د حمل عليها په دې ټولو باندې به حمل کیږي. لکه سورۃ انفال کې راځي یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم. استجابت نه مراد معنا مشهوره دا امتثال د دعوت نه مراد هدایت ته. دارنګه حدیث کې راځي یا ایها الناس انکم محشورون الی الله حفاة عراة غرلا بیاویل کما بدأنا ولا خلق نعيده وعدا علینا انا كنا فاعلین. تشبیه د خلق ثانی ورکړی د خلق اول سره چې څوک باس بعد الموت بعید ونه ګڼي. دا سنور اهل علم ویلي دي. سفیان ثوری او سفیان ابن عیینه امام شافعی ټولو فرمایلی دي چې الخنس الجوار الكنس د خنس تفسیر عبد الله ابن مسعود کړی د بقره وحشی په ټیګم ښکارا کیګم. علی رضی الله عنه تفسیر کړی دی ان نجوم ستوري نو په ټیګم ښکارا کیګم. دواړه معناګانې صحیح دي. بعضو د معون تفسیر کړی دی چې زکات، بعضو یې عاریه المتاع، بعضو یې چې اعلی زکات ته او ادنی چې دی نو عاریه المتاع دی.
دواړه معناګانې صحیح دي ټولو ته شامل دی په دې قاعده کې بیا درنه څو قاعدې دي اول دا چې د معنی محتمله متساوي دي یا متقارب دي په احتمال کې او معنی نشته د اراده کولو د ټولو نه معنی محتمله چې دی نو متساوي دي یا متقارب دي په احتمال کې او معنی د دې ټولو نه نشته دی لکه سورۃ النساء ومن قتلوه یقینا ضمیر راجع دی عیسی علیہ السلام ته او دین دی وجه عیسی علیہ السلام یقینا پرشتیا سلام دا یو معنی شو دویم دا چې ومن قتلوه یقینا او یقین نه کړي نه سواراو چې اختلاف کولو په قتل د عیسی علیہ السلام کې نو یقیني علم دوی سره په دې باره کې نشته دی بل فهموه خطأ د خپل اجتهاد او استنباط سره خبره خطا راوستلې ده تحریر او تنویر کې ابن عاشور دواړه معنی ذکر کړی دی اول جو سلور نوي کې دواړه معنی سره مساوي دي په احتمال کې دواړه مراد کې دي شي خو لیکن اوله معنی ظاهر او مشهور ده سورۃ یوسف 2 کې راځي فانساه الشیطان ذکر ربه کې رب نه مراد چې دی یا بادشاہ دی یا فانسى الشیطان یوسف ذکر ربه شیطان چې دی د یوسف علیہ السلام نه د الله یاد شیر کړو چې الله ته ویری وی چې ما وباسا اول چې د نسیان د سهو دی او دویم نسیان د عامد دی دواړه معنی صحیح دي انه ربي احسن مثوایا ربي کی یا الله تعالی یا بادشاہ دواړه معنی صحیح دي دارنګه د سورۃ انعام دریم آیات کې درې تفسیر ابن جریر ذکر کړی دي درې واړه صحیح دي یو دا چې الہ په معنا د معبود دی دلیل په سورۃ زخرف سلورت یاد دی دویم دا دی چې فی السماوات وهو الله فی السماوات وفي الارض دا فی السماوات وفي الارض يعلم سره متعلق دی وهو الله فی السماوات وفي الارض يعلم سرکم وجهرکم ازمکه واسمانونو کې استاسو سر او جهر پیژني دریم دا دی چې فی السماوات باندې وقف دی وهو الله فی السماوات وفي الارض يعلم سرکم وجهرکم د دې لپاره دلیل سورۃ ملک 14 آیات وی امنتم من فی السماء یخسف بكم الارض الله د من فی السماوات ولا نه دی ابن جریر دا غوړه کړی دی درې واړه معنی صحیح دي لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفي الاخره سورۃ یونس 3 تکي بشرا فی الحیات الدنیا رؤیا الصالحات یراه المسلم ترى له خسته خوبونه دي چې مسلمان ګوري یا ملګری او دوستانه د باره کې ګوري یا دا بشارت د ملائکو د مؤمن ته عند الموت حدیثم په دې دلالت کوي دویمه قاعده په دې مقام کې دا تلسمه قاعده سره چې دا و قاعده نور متعلق دي أن تكون بعض تلك المعاني المحترمة التي أرجح من بعض مع كون المعنى من حملها للجميع منتفيا معنی محتمله خو ټول اراده کولای شي خو بعض معنی په کې راجح دي د وجه د بعض دلیل نه ان تكون بعض تلك المعاني المحتمله چې وی بعض معنی محتمله راجح د بعضونه او د ټولو اراده کولو نه او په دې ټولو باندې د حمل کولو نه معنی نشته دی لکه سورۃ فرقان واویه کې راځي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم إياه اضافت د مصدر فاعل تشو کچیرته تاسو د الله نه دعاګانې نه کولې بیا الله د عذاب درکولو الله تاسو د عذاب څخه پروا کوي دویم دا چې دعاوه ایاکم الی عبادته
اضافت د مصدر مفعول ته کچیرته نه وې تاسو ته بلنه درکول د الله تعالی خپل دین ته عبادت او توحید ته نو بیا ستاسو د عذاب پروا مې نه کوله. شیخ الاسلام فرمایي چې اوله معنا راجحه ده خو لیکن دواړه صحیح دي. وقال ربكم ادعوني استجب لكم سورة غافر شپیتم دعا یا د عبادت دعا المسأله اوله خبره چې دی نو راجحه ده اگر که دواړم صحیح دي. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا سورة اعراف 55 آیات. دعا چې دی دلته دواړه معناګانې دي دعا العباده او دعا المسأله. درېمه قاعده دلته دا ده ان تكون المعاني المحتمله متلازمه في المعنى چې معنی محتمله متلازمه دي په معنا کې. ولا مانع من الحمل على الجميع معنی نشته دی چې په دې ټولو ور حمل کو. معنی محتمله د یو بل سره متلازم دي او ټولو باندې حمل کول د لفظ په ټولو معنی باندې د دینه معنی نشته. دلته د معنیو ترمنځ تلازم دی. لکه سورة فرقان واویه کې قل ما یعبأ بكم ربي لولا دعاؤکم لمراد دعاؤکم ایاه. خچ په دې آیات کې مراد د دعانا دعا المسأله ده که دعا العبادت ته دواړه قسمونه د دعا مراد دي خو دعا د عبادت چې دا ډېره اظهره ده. بیا وایي چې دواړه پکې د یو بل سره لازم دي. ما يعبأ بكم لولا أنكم ترجونه وعبادتكم تستلزم مسألته فالنوعان داخلان فيها. وقال ربكم ادعوني استجب لكم دعا د عبادت او دعا المسأله دواړه مراد دي او دواړو کې تلازم هم دی. ځکه چې څوک چې دعا د عبادت کې نو هغه سوال هم کوي د الله نه اگر که نطقنه قولا نه کوي خو لیکن دا پکې شته دی. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا دعا د عبادت دعا د سوال دواړه پکې دي دواړو کې تلازم دی. مجموع الفتاوی کې شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله فرمایي واکثر آیات القرآن الدالة على معنیین فصاعدا فهي من هذا القبیل. اکثر آیاتونه د قرآن کریم دلالت کې په دوه معناګانو یا ډېرو باندې هغه د دې قبیل نه دي چې یو بل سره لازم دي. څلورمه قاعده په دې مقام کې دا به ان شاء الله تبارک وتعالى سبا درس کې وایو ان شاء الله تبارک وتعالى سبا د سورۃ فاتحه